چې په یمن کې یو بادشاه ابرها هغه د بیت الله په مقابله کې هلته یو کور جوړ کړی د عربو سره سخته دشمني وه هلته یې کور جوړ کړی او هغه به وي تاسو د عربو د مکې بیت الله له څه له ځئ دې له راځئ او دلته عبادت کوئ ځکه د بیت الله د وجې نه د مکې د خلکو به خلکو ډېر احترام او عزت به کو دا خلک به چې کله هم نورو علاقو ته لاړل نو خلکو به ډېر قدر کو عزت به یې کو هغه وایي دې عزت ته بیت الله د مخه د هغې خلکو کېږي دلته یو بل بیت جوړومه چې هغې عزت بیا زمونږ کېږي چېرته د عربو یو سړی تللی یمن ته چې هلته یې وکتل چې دلته خو زمونږ د بیت الله شریف په مقابله کې بله کوټه جوړه شوې ده نو د شپې ورننوت پکې لوی اودسمات یې وکړ د بې عزتۍ په خیال چې خبر شو ابرهه بادشاه ته چا وی چې په دې کې خو چا اودسمات یې کړی دی وی یاره دا بل چا نه دی کړی خو دا هم هغه د مکې خلکو چا کړی دی زما د کوټې بې عزتي کړی او اتفاق ده چې د مکې یو قافله په دې لاره را روانه وه نو هغوی هلته پړه واچولی نو اور یې د شپې بل کړی نو هغه اور چې ته د هغې نه دغه کوټې ته ورغې او هغه کوټه مکمل وسوځېده نو په هغې نور هم شغله شو هغه اور خو هسې و چې ته چینګاري ورغلې وه سکروټکه ورغلې وه خو هغه نور هم دغه شو غصه شو وی ښه دغه حال دې وګورئ که نه هم پکې راته اودسمات یې کړی دی هم یې راله کوټه وسوځوله بس فیصله وکړه ورځو او دغه د مکې شریفې چې کومه کوټه د بیت الله دا به روانه نو د ابرهه لوی لښکر راغی دا اتیان 200 پکې سونو دا اوښانو او یو لوی اتیو مضبوط دا مخکې او رالل او فیصله یې دا وکړه وی که څوک را سره جنګ کوي خو کو ورسره او که څوک جنګ نه کوي نو موږ جنګ له نه یو راغلی د مکې دا بیت الله روانو بیا به زه ټوټې کوو یې دې وخت کې مشر د قوم د حضور پاک نیکو عبدالمطلب نو هغه د قوم مشران راغونډ کړل یې څه به کوو چا وی صاحب جنګ به کوو زمونږ بیت الله به روانېږي او موږ به داسې ورته ګورو عبدالمطلب هوښیار و هغه وی ګورئ موږ د هغې قوم د جنګ د طاقت نه لرو خو یو بادشاه دی او ډېر لوی لښکر یې ځان سره راغونډ کړی دی او اتیان یې راوستي دي او اوښان دي اسونه دي ورسره دا طاقت نشو لرلی داسې به وکړو چې موږ به بیت الله شریف ورته خالي کړو که خالی یې کو موږ به ترې غرونو ته علاقو ته لاړ شو دوی به راشي بیت الله به روان کړي خپله غصه به سړه کړي او بیا به ځي چې دوی لاړ شي موږ به ځان له خپل بیت الله بیا جوړ جنګ څه دپاره بس قوم مې دا خبره خو دې ټیک ده او ابراهیم فیصله کړې وه که څوک زمونږ په لار کې رکاوټ نه شو نو چاته غږ نه کوو بیا بس دغه بیت الله روانه چې ابراهیم څنګه راغی نو د عبدالمطلب اوښان چې ته سرېدل نو هغې ونیول دا بادشان چې دشمن په کم قوم حمله کوي نو د یرولو دپاره دا لوبې استعمالوي چې دوی ویرېږي نو چې کوم څاري په ګوتو ورتلل نو به یې نیول به یې په خپله قبضه کې راغېشتل نو عبدالمطلب ته چا وي چې سته اوښان یې ونیول د وی ډېره ښه ور به شم زه به خپل اوښان ته وغواړم نو دې ورغې خشته جامې اچولی نو ابرهه دغه وخت کې په هغه خپل شاهي تخت ناستو یو ځای کې پړه وچولی نو چې عبدالمطلب څنګ ورغې او ابرهه عبدالمطلب ته وکتل نو په ده باندې سر وشو په دې ابرهه باندې ځکه د عبدالمطلب په دې تندي کې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم هغه رڼاګانې پرتې وي چې مخ نه رڼا خته مخ نه انوار وتل هغه پوه شو چې دا خو څوک ډېر معزز انسان دی ډېر محترم انسان دی د مخ نه شغلې معلومیږي مخ نه پته لګي نو ابرهه زر د خپل تخت نه وله راکوشو او ډېر زیات عزت یې وله وکړه او ډېر عظمت یې وله وکړه ورته رغاړه او ابرهه د خپل وزیرانو ته ووی دا سړی خو ډېر مبارک سړی معلومیږي دا مخ یې ډېر مبارک دی دا تندي یې ډېر مبارک دی او که دې سړي مانه مطالبه وکړه چې دا بیت الله مه روانوه ده مانه م واپس ځم او که ده مانه مطالبه خو ډېر سم سړی دی او ډېر ښه سړی دی د تخت شاهي نه وله راکوشو عبدالمطلب ته وی صاحب څنګه راغلی وی زما اوښان تا یې نیولي دي خپلو اوښانو پسې راغلی ابرهه ورته وی ما خو ډېر هوښیار ګڼلې خو ډېر ساده وخت دی ډېر ساده دی ولې وی اوښ څه شی دی نیکبخته د ما چې ته ولیدې زما په زړه کې ستا قدر پیدا شو او زما په زړه کې ستا ډېر لوی عزت او عظمت پیدا شو او فیصله مې دا وکړه چې که ته ماته وایې چې دا بیت الله مه روانه واپس ده نو ستا به نه واپس ځم نو ایله اوښان غواړئ
ما خو یې ته به د هغه خپل بیت البیت حفاظت غواړې نو تو خان غواړې. عبدالمطلب ورته څه وایي؟ ګوره هوښیارتوب دې ته وایي، وایي زه د اوښانو مالک یم. زه چا مالک یم؟ د اوښانو. نو خپل اوښان غواړم او د بیت الله مالک بل ذات دی که هغې تپوس کولی شي ودي کې که نه کوي نه دی کوي. انا رب الابل ورب البيت هو الله. زه د دې ابلو د دې اوښانو مالک یم او د بیت الله مالک بل ذات دی هغه ته الله وایي. زه خپل شی غواړم الله یې د خپل شي تپوس وکړي. هغې ویې ډېره ښه ده اوښان یې وله ورکړو ویې ته خپل اوښان بوځه. هغه خو خپل اوښان بوتل مکې ورته خالي کړه خو چې ابرهه د مکې په حدودو کې را داخل شو اوس هم د مزدلفې او د مینا په دا منځ کې په اخري د مینا اینډ او مزدلفه شروع کېږي هغې سره بدایه مزدلفه دغه ځای کې د مینا ختمیږي او مزدلفه شروع کېږي چې دغه ځای ته یې لښکر راورسېده. نو چې کوم مشر اتی محمود د هغه نوم د هغه مشر اتی هغه نور مخکې نه ته اب واپس ته خی طرف تم ته ګس طرف تم ته شا تم ته او مخکې نه ته او ده به اتی وهه خو اتی مخکې نه ته. نو الله د دریاب د طرف نه ابابیل لوچت کړل توتکرو په شان دی. دا توتکري دي دا د مونږ په دې جوماتونو کې چې دا کوم توتکري موتکري وي دقسې توتکري تور تور واړه واړو او لنډې لنډې سټونې او هر یو سره درې دغه و قطقانې یو قطقانې په مخوکه کې یو په یو پنجه کې او بل په بل پنجه کې او راتلل به او د بره نه بیا ډرون حمله کوله ډرون حمله به یې کوله دغه ځای نه به یې شي راخطا کو خو چې کوم یو کاڼی به یې راخطا کو نو د انسان په دا سر به ولګېده او د سر نه به ترې نیغ لاندې ووته چې څومره د ابرهه لښکر و ټول مردار شو ختم. ابرهه خدای پرېښوده پکې مردار نه شو د هغه تیو تښتېده هغه سره خدای څه چل وکړه هغه په لاره کې رب العالمین په هغه ننه کې و دانې روخې جوړې وجود یې داسې شو چې سخا شو سخا یمن ته واپس ونه رسېده په لاره کې په هغه اتي د پاسه وجود یې سخا شو سخا ګنده او ختم. دا واقعه چې بیت الله خدای بچ کو او د بیت الله مقابلې لپاره چې د اتیانو کم لښکر د ابرهه په ملګرتیا کې راغلی دا د پیغمبر علیه السلام د ولادت مبارک نه 50 ورځې مخکې دا شوي دي. لا حجر پاک مبارک د خپلې مور په ګېډه کې دا واقعیت شوي دي. دا بله نښه شو د نبي کریم صلی الله علیه وسلم پیدایش نه مخکې دا غټې غټې کومې نښې چې موجود دي دا بله نښه شو. عبدالمطلب چې کله زمزم وکنستېده نو زمزم خدای نه سوال وکړ وی خدای پاکه زمزم مې وکنسته یو عبادت مې وکړ اجیانو لپاره مسافرو له اوبه رالې او هغه زما د نیکه د ابراهیم او د اسماعیل علیهم السلام د هغوی هغه اوبه دي. الله یو سوال درنه کوم یو زوی مې د خدای زامن ګڼ راکړه زامن راله راکړه او خدایه که 10 زامن دې راکړل نو یو به پکې ستا په نوم حلالوم. دا نظر به خلکو کو منښته به یې کول لکه اوس د ګډې چې د چیري نه منښته کوي بیا د خپلو بچو منښته کوله نو خدایه که 10 زامن دې راکړل یو به ستا په نوم پکې حلالوم. نو پروردګار هغه دعا قبوله کړه 10 زامن وله خدای ورکړل 10 زامن خدای ورکړه یو ځل ودرې نو خوب یې ولیده نو خوب کې د څوک نظر دی پوره کار منښته دی پوره کار خدایا څه مطلب او دا خو ما ویلو چې که 10 زامن مې شو یو پکې حلالو دا سوچ نظرونه ګورې ښه نه خرونو خلک اوس هم نظرونه کوي. نبی علیه السلام فرمایي وی نظر تا له فایده نشي درکولی او نه دله تاوان درکولی شي د تاوان نه دې نشي بچ کولی. ډېر خلک وایي که نه یاره که دا کار مې وشو نو زه به ګډ حلالو که دا کار مې وشو نو زه به دا خیرات کوم دا خدای سره جوړې جاله مه کوه. نبی علیه السلام په خپله فرمایي حدیث دی بے نظر تالن فیده نشی در کولی و نه د تکلیف نه بچ کولی شي. انما یستخرج به من البخیل کوئی بخیل پیسې نه ورکي د دې نظر په برکت د خدای پیسې راوباسي. نظر ولې کې خدای سره جوړې جاړې کې خو څه تکلیف درته ورسېد نو پیشکي خیرات وکړه دا مو چې که دا کار دی وکړه نو ګډ به حلالوم اوس نه ګډ حلال کړه نو خدای به دې کار وکړي خدای سره جوړه کې چې که خدای کار دی حلال وکړه نو خیرات دله کومه او که دې ونه کړه بیا دله نه کو ولیوفو نذورهم او چې دې وکړه نو بیا به یې خامخا پوره کړي که دې ونه کړه دا کار دې ونه کړه بیا به نه کو
دا بیمار دې راله جوړ کړه نو دیګ به پخوم او که دې جوړ نه کړه دیګ به نه پخوم خیرات به کومې ګنې نه که دا کار وکړې نه یې کوم خدای پاک وایي نو کوم یې دله نه مه کوه خیرات زما د خیرات ته صادق لکه ما ته یو سړی وایي یاره که دا کار دې وکړو نو دا شی به دله در کوم او که دې ونه کړه نه یې در کوم نو زه خو محتاج یم زه خو به یم چې ودرېږه یاره دا کار کول غواړي چې دا سی خو راکړي که نه خدای چاته محتاج دی الله به یې روکوم یې دله نو نبی علیه السلام فرمایي چې نظر د خدای تقدیر نشي بدلولی نو خیر در کولی شي نو د نه شر ختمولی شي بخیل شي نه ورکوي نو د دې نظر په برکت ترې راوځي نو وروره زمونږ خلک نظرونه وکړي نو بیا څه وایي یاره بس که خیري که دا کار مې وشو که نه نو زما دا غوا دا به حلالو نو چې کار یې وشي نو بیا به د مولا نه تپوس کوي یاره صاحبه که د دې غوا په ځای د دې پیسې ورکړم څنګه به وي ولې غوا خو د 100,000 روپو ده خو د 150,000 روپو ده چې پیسې ورکوي نو 2,000 روپۍ ورکړي 2,000 روپۍ ورکړي ته د چا ته وښیي زمیندار ته وښیي یا ګاونډي ته وښیي دا مې منښت دې د حساب کتاب ولګوه نو هغه مو پرېږده چې دوی خوشحاله چې دا 2,000 ده یا 3,000 چا دې جوړی کله به وایي دیګ مې منلی دی دیګ نو چې دیګ دې منلی دی نو دیګ څه ته وایي په عرف کې چې کوم دیګ منلی دیګ هغې ته وایي چې ښه مزېدار څلور نیمې دړی روجي پخې کې او ښه خشته غوښه پکې واچوې کڼوس کې پکې دې ته دیګ وایي بیا څه وایي خوږ به پوخ کړو نو خوږ به پوخ خوږ سره پخې بیا څه وایي یا چڼوس کې او پکې واچو دیګ منلی دی نو هلکه چڼوس کا دیګ په عرف کې چې څه ته دیګ وایي او کله به وایي یاره کله د دیګ پیسې چاله ورکړو نو منه دی ولې مخکې دی بخیله منه دی مخکې ولې چې مخکې دې منه هغه وخت په جوش کې وي او دې منه نو بانې جوړی دیګ نه یو 2,000 روپۍ ورکړي نو په دیګ 2,000 خلک راځي بیا څه وایي زه به ترې خورم او که نه چې ځان له دې پخوه نو پخوه که نه یاد وساته چې منښته دې وکړه دا به خالص مخلص په مسکین او په فقیر خوري نه به یې پخپله خوري نه به یې بچي خوري نو بعضې خلک وایي یاره خیر دی یو دړی به پکې مونږ ځان له واچو که نه ولې بچې دا هیلې حوالې دي هیلې حوالې به نه جوړوي دړی دې پکې واچو دم دغه دیګ دی نه به پخپله خوري نه به یې بچي خوري بیا وایي یاره فقیران او مسکینان به اوس کم دی پیدا کوو نو ما درته وایي چې منښته کوه چې دله اوس فقیر او مسکین وګورم ما خو درته نه وویلې نو مخکې نه سوچ کوئ منښتې مه کوئ قطعا چې منښتې ونه کوې بیا به یې پخپله نه خوري بچي به دې نه خوري او چې څه منښته دې کړې ده مقه به ورکوې او بیا به یې غریب مسکین فقیر له ورکوې به غریب مسکین فقیر به کوم ځای پیدا کوې نو دې څیزونو کې لږ احتیاط کوئ په منښتو کې چې کله هم څه مسله تکلیف بیماري خدای دې درته نه رسوي ورسېدله پیشکي خیرات کوئ الصدقة ترد البلا صدقه مصیبت رد کوي پیشکي خیرات کوئ خدای به هم د هغه مصیبت تکلیف نه ساتي نو دا شکر دی چې دا منښتې اوس نشته هغه منښته کړې وه ته اوس دې منښته پوره کړه 3 شپې یې خوب ولید بس هغه ته پته وه نو هغه ویې چې 10 زامن مې دي ورته پکې یو حلالوم څوک به حلال کړم دا علاقې مشران عبدالمطلب خو د مکې سردار و خلکو خو به یې قدر کوو عزت کوو مشران یې ټول راوغوښتل چې راویې غوښتل ویې قراندازي به پرې وکړو په دې 10 بچو کې چې د چا په سر قرعه راوخته نو بس حقه به حلالوم اتفاق ته ګوره قرعه پکې د عبدالله په سر راوخته عبدالله هغه چې بیا د چا نه خدای پاک نبی کریم صلی الله علیه وسلم پیدا د هغه په سر راو خو په ټولو بچو کې ډېر ښایسته بچي و ډېر ښکلي او د دې تندي نه رڼاګانې ختلې او چې کله به هم څوک کاهنان رالل مکې ته خو د دنیا خلک به راتلل لکه اوس چې د دنیا خلک مکې ته روان دي د دنیا نجومیان او کاهنان او د پخوانو کتابونو مولیان چې به رالل او عبدالله ته به یې وکتل نو هغوی به ویې یاره دا هغه سړی دی چې د ده په اولاد کې به خدای د آخرې زمانې پیغمبر پیدا کوي د تندې رڼا کې نورانیت دی پکې د کې نښې پرتې دي د آخرې زمانې د پیغمبر نو د خلکو ورسره مینه وه او دې عبدالمطلب ته خلکو درخواستونه کول چې زما لور ورکو د مکې غټو خلکو دا شوق و چې دې زما زوم شي د مکې د غټو سردارانو دا شوق و چې د عبدالله زمونږ زوم شي لور وله ورکو چې زمونږ د لور نه د آخرې زمانې پیغمبر پیدا شي دا د خلکو شوق و خلکو په خپله دې مطالبې کړې وې او بل عزتمنه مو او خشته مو ښکلې مو په صحت هم روغ او د خلکو هغه آثارو د نجومیانو کاهنانو د هغه
د هغه نه پیشنګویو نه به خلکو اندازه لګول. نو چې قرآن اندازي وکتل نو د عبدالله په سر راوخته. د عبدالله ماشومانې خویندې وې، هغوی چغې کړې بابا نه ګورې زموږ ورور بنا لاله. دا نور دوه دي د پلاره، څه پکې دوه دي، څه پکې درې دي، د یو موره. او زمونږ د موره ګورې دغه یو دی ښه، دا زمونږ د نورې مونږ خویندې یو، بابا دې بنا لاله. او د مکې چې کوم اشراف او لوی خلک وو هغوی به مې چې ګوره دې لال نه کوي. د خو ډېر مبارک انسان دی، دې لال نه کوي. بیا قرآن اندازي واچوله، بیا به د هغه په سر راوخته، بیا قرآن اندازي، بیا به د هغه په سر راخته. ویې څه وکړم؟ نو مشران ولې یو مشوره ورکړه، هغې ورته ویل داسې کار وکړه چې اوښان راوله، د سره اوښ ودروه، د دې عبدالله او د هغه اوښانو کې قرآن اندازي وکړه. نو که د عبدالله په سر راوختله نو دې یې لال کړه، او که د اوښانو په سر، نو اوښان باید د په ځای لال شي. نو صی به لس اوښان یې راوستل. نو چې قرآن اندازي وکړه نو بیا د عبدالله په سر راوخته. نو بیا اوښان شل کړل. نو چې شل اوښانو د عبدالله منځ کې قرآن اندازي وکړه، بیا د عبدالله په سر راوخته. نو اوښان یې 13 کړل، بیا د په سر کړو. نو اوښان بیا ورته 10 نه زیاتول، اخره کې 100 اوښان شو. یو خوا 100 اوښان، بل خوا عبدالله. نو چې قرآن اندازي وکړه نو د 100 اوښانو په سر راوخته. نو خوشحاله شو، او د مکې خلک هم خوشحاله شو، او هغه ماشومانې لوڼې هم خوشحاله شوې. نو د نبي علیه السلام د پلار د سر په بچ کېدو کې عبدالمطلب 100 اوښان حلال کړي. او نبی علیه السلام مبارک به فرمایل وی انا ابن الذبیحین، وی زه د هغه 2 کسانو بچی یما چې د چا ذبحه د خدای په نوم منلې شوې ده. یو زما پلار عبدالله او یو زما نیکه اسماعیل علیه السلام. اسماعیل علیه السلام هم ابراهیم علیه السلام منښته کړې وه چې زه به زوی حلالوم. الله ورته ویل زوی دې حلال کا. نو اسماعیل علیه السلام یې بوته حلاله و، خدای پاک بچ کړه او د هغه په عوض کې ګډ حلال شو. نو یو اسماعیل چې هغه هم خدای په نوم باندې ذبحې دپاره منلې شوی و، خدای بچ کړه، په یو ګډ په سر کې د جنت نه ګډ راغلی دی. او یو زما پلار عبدالله چې د هغه د الله په نوم په ذبحه کې منلې شوی و، 100 اوښان حلال کړو، خدای پاک بچ کړو. دا به په دې به نبي سم فخر کو. هغه عبدالله چې کله برابر شو نو نښې پکې وي، یو ځل ځنګل ته تلو، چې د پخوانو کتابونو خلک راغلي او تورې ورسره وې. هغوی ته دا پته وه چې دا عبدالله نه به الله د آخر زمانې پیغمبر پیدا کوي. نو هغوی د مرګ پسې ګرځېدل چې دې مونږ مړ کړو، او ځنګل ته دې اوتې و ناغې پسې ځنګل ته لاړل. ځنګل ته ورپسې لاړل، تورو پسې په دې حمله کوله. نو خدای پاک د غیبو نه مخلوق را پیدا، د غیبو نه. او هغه چې کوم خلک د عبدالمرګ پسې راغلي او یې دې په مخه کړل، ویې شړل او څه یې مړه کړل. دغه ځای کې یو کس و، وهب ابن عبد مناف، دا د بنو زهره قبیلې و. هغه دا هر څه منظر وکتو چې دا خو ګوره عبدالله خدای په داسې طریقه بچ کړو، غیبي مخلوق خدای پاک رده د دفاع دپاره راوستل، او د هغه قاتلانو نه یې بچ کړل، غیبي خلک. هغه دا هر څه ولیدل. نو ما خو تاسو ته وایي چې د عبدالمطلب نه خلکو مطالبې کولې چې ستا د عبدالله له مونږ لور ورکوو. نو دغه سړی چې و دا وهب ابن عبد مناف، وهب ابن عبد مناف دا چې و دا قسمت خدای د هغه ویښ کړی و. عبدالمطلب دی د بنو زهره قبیلې و، ډېر هوښیار او مالدار سړی و. عبدالمطلب ورپسې استازی ولیږه، وایي که ستا خوښ زما عبدالله بچی دی، او د مکې چې چا نه غواړم په خپله خلک لوڼه ورکوي، نو څنګه دې خوښه ده؟ هغه وایي دا خو زما دپاره فخر دی چې ستا دې دوی د خپله لور ورکړم. ما دپاره فخر دی، ستا د دوی برکات خو ما لیدلی دي. ځنګل کې خو ما ولیدل چې خلکو په حمله کول او غیبي خلکو بچ کړه، خو ما لیدلی دي. بلکل شا به راځه او زه دې لور درکړم. نو قانون به ده په هغه زمانه کې چې چا څوک بلال او نکاح به یې وتړله، نو بیا به د نکاح نه پس د هلک هغې سخر کور کوي او څو شپې پاتې کېده. دا قانون، دا هر علاقې خپل رواج وي. نو عبدالمطلب لاړه او د هغه 2 لوڼه وې، یو یې د ځان له وغوښته او یو یې د عبدالله له وغوښتله. چې ځان له یې ته کومه جنۍ وغوښته نو حضرت حمزه رضی الله عنه د هغې بچی پیدا شو. او یو یې عبدالله له، نو عبدالله چې په لاره ته دی چې په لاره ځي
نو پلار مخکې اکثر وروست وي نو یو کاهنه ښځه وه په مکه مکرمه کې او ډېره ښایسته ښځه وه او د کاهنانو خلکو به هم خلکو ډېر خیال ساته او احترام به یې کوو. نو هغه کاهنه بار راووته نو د عبدالله باندې سترګې ولګېدې. عبدالله ته یې دلته راشه. نو عبدالله ورغی نو ورته وی عبدالله ما سره کور ته دننه شه او د ګناه مطالبه یې ترې وکړه. عبدالله وی نه زه خو ګناه نه کوم، زه خو ناروا نه کوم. نو راووتې بار ته. نو چې راووته او پلار سره لاړ او د هغې وهب ابن عبدمناف لور وه بیبي آمنه هغې سره یې نکاح وشوه. نو دې هلته پلار پرېښوده د هغه خپلې زلې قیدې او د رواج مطابق او عبدالمطلب ته واپس راغی. نو د نکاح نه یو څو شپې پس بیا را روان دی په هغه لاره. نو هغه کاهنه ورته ولاړه وه. نو وله راووته وی عبدالله ودرېږه چې وی زه په مخه دې ښه. داسې په ښه نظر یې ورته ونه کتل. نو عبدالله ورته وی چې تا خو ابلو زما ډېر دار مدار وکړو او ډېر قدر دې زما وکړو او کور ته دې بوتلم او بیا دې رانه د ګناه مطالبه وکړو خدای دې نه وساتلم او نن چې ما ته دې وکتل نو ما باندې ما نه نفرت وکړو ما ته وی ځه وی چا سره دې نکاح کړې ده؟ وی آمینې سره د وهب لور سره. وی داسې کار دی عبدالله زه زناکاره ښځه نه یم. هغه کاهنه ورته وی او نه بدکردار او بدعمله ښځه یم. خو ته چې بله شتې نو په تندي کې دې د نبوت رڼا ښکارېده او نن چې واپس راځې نو په تندي کې د هغه رڼا نشته. ادنه د وهب لور آمینې راښکلې ده نو تر باندې څه کوم. دا د پیغمبر علیه السلام د پیدایش نه مخکې دا نښې نښانې دي دا ښکاره کېږي. عبدالله بیبي آمینې سره په یو تجارتي سفر کې لاړ. اتفاق ته ګوره مدینه منوره کې وفات شو عبدالله او چې وفات شو په مدینه منوره کې عمر یې څونه نو څوک 15 کاله یادوي څوک 30 یادوي خو راجحه خبره دا ده چې دا 13 کالو په عمر کې وفات شو. 18 سال په عمر کې عبدالله وفات شو. زمارونو دا هغه نښې وې چې د حضور پاک د پیدایش نه مخکې ستوري به چودل. دا ستوري نه دي دی به ټوله شپه پلقا پلوقي به کوله دا به چودل. او د ستورو نه علاوه چې څومره نجومیانو مکې مکرمې ته دنیا نجومیان راتلل شروع شوي کاهنان راتلل شروع شوي او د پخوانو کتابونو خلک مکې ته راتلل شروع شوي او دا یو پروپیګنډه وه چې یاره نبي آخر الزمان هغه دنیا ته راتلو والا دی. دا ورځې دي چې د دې ورځو کې د آخر زمانې پیغمبر پیدا کېدو والا دی. هلته په مدینه منوره کې چې د مدینې یهودیانو هغې به هم دا وې چې کله به د مدینې د یهودیانو د مدینې د انصارو سره جګړه راله که نه نو څه به یې دو خبرې به یې کولې وکانو من قبل یستفتحون علی الذین کفروا. دی به څه وې هغې ته به یې دمکي ورکوله وی صبر وکړئ د آخر زمانې پیغمبر راتلو والا دی او که هغه دنیا ته راغی نو موږ به ورسره ملګري کېږو تاسو باندې حملې به کوو پرېږدي به نه تاسو به ختمو. خدای بیا خبره لوړې کړه. قرآن شریف کې الله وایي فلما جاءهم ما عرفوا کفروا به. مخکې به یې داسې وې او کله به یې څه وې وی خدای توسل به یې کو وسیله به یې کوله په پیغمبر علیه السلام. خدای د آخر زمانې پیغمبر د هغه په برکت مونږ له ګټه راکړې د هغه په توسل او په وسیله مونږ له د دې مدینې په خلکو ګټه راکړې. نو نبي علیه السلام ته الله ویل چې د پیدایش نه مخکې به ستا په وسیله سوالونه کول او ستا دا به وي چې هغه باندې به مونږ ایمان راوړو او د مدینې من خو خلکو سره به جګړې کوو. خو چې فلما جاءهم ما عرفو چې ورته هغه پیغمبر راغی دوی پېژن چې دا د خدای هغه اخري پیغمبر دی رښتونی نو کفرو به بیا پې کفر وکړه. نو خبره لوړه شوه د مدینې انصارو په ایمان راوړو یهودیانو سره جګړه جوړو شو. دا هغه پیشنګویي دي مخکنی د حضور پاک مطابق. دغه زمانه کې چې د حضرت ابوبکر صدیق پیدایش نه پس ته خو زه بیا د دې وخت کې ویم حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه یو علاقې ته تجارتي سفر کې تللی نو چې تجارتي سفر کې یو علاقې ته لاړ نو هلته کې هغه قافله کې یو کاهن و پخوانو کتابونو عالم و په ابوبکر صدیق یې نظر ولګېد هلکه وایي ته ما ته دارون وښایه
دارون هغه زما پرون څه کې شریف صالح خو چاته رون نه ښه وایي زما پکې ډېر لوی غرض دی تا نه پیسې نه دي زما پکې لوی غرض دی وایي زه چاته رونونه نه ښیم خلکو ورته وایي چې ده پکې لوی غرض دی وښایه که نه حضرت ابوبکر صدیق یې مجبوره که نه هغه ورته رون وښو یو ځای کې راځي چې خېټه او بل ځای کې رون چې رون یې ورته وښو نو هغه کاهن ورته څه وایي وایي د آخرې زمانې پیغمبر چې کله پیدا شي که نه نو یې ته به یې لومبې خلیفه او ته پرې لومبي ایمان هم راوړې وی تا د څه نه پته ولګېده وی ستاسو ګوره دا شکلونه زموږ په کتابونو کې پراته دي ستاسو ټول صفتونه زموږ په کتابونو کې پراته دي نو چې ما درته وکتل او تپوس یې ته وکړه ستا څه نوم دی فلانکې د پلار څه نوم پلانکې د پلانکې قوم یې د پلانکې قوم یې وي دا چې ستا څه ماته وي دا ټول زموږ په کتابونو کې شته دا یو نښه مې دله صرف کته چې ستا په پتلون مې یو تور داغ نو چې کله نبي علیه السلام د نبوت دعوه وکړه که نه د 40 کالو په عمر کې نو ابوبکر صدیق سره خو پوره دوستانه تعلق و نو حضرت ابوبکر ته ابوبکر ما له خدای پیغمبري راکړه وی صرف ایمان دی زما در باندې بې دلیل در باندې زما ایمان دی د ایمانم زما چون تا سره تېر شو زه پورې تا چې د دروغ ویلي نه دي خو ما ته پته ده چې تا کې کومې نښې پرتې دي زه خبر یم لرم هسې یو تپوس ته نه کوم چې ستا د نبوت او د پیغمبرۍ څه معجزات څه نښه دلیل شته که نه شته حضور پاک ورته وي او په پلانکي سفر کې چې هغه کاهن د پخوانو کتابونو ملا ستا په پتونه تور داغ کتل دغه مې نښه ده دا ستوري به چودل دا پړقا پړوقي به ختېدله دغه زمانه کې چې حضور پاک لا دنیا ته تشریف نه وروړل او خلکو کې لږه نیکي پیدا شوه فوري مخکې خو جاهلیت و تېره جمعه مې درته ویلي خلکو کې لږه نیکي پیدا شوه بعضې خلک راووتل هغې ویل که د بوتان عبادت نور نه کوو یاره دې موږ له څه راکړو چا به یې دا زناکاري بندو چا به یې دا ناروا او دا ګناهونه چې دا ډاکې او دا غلاګانې کېږي دا بندول پکار دی داسې قسمه خبرې پکې شروع شي خو د دنیا خلک مکې ته راتلل به او معلومات به یې غشتل څه نوی کار خو شوی دی او که نوی کار نه دی شوی دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پیدایش د مخکې هغه علاماتو چې خدای پاک په دنیا کې رو ښکاره کول نصب اعلا بهترین نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی خدای پاک دا نسبونه چڼولو نو په ټولو کې بهترین نسب چې کوم چاڼ که پیدا کړ نو هغه د اسماعیل علیه السلام نسب و او هغه بیا چڼول نو په هغې چې کوم بهترین نسب و هغه د قریشو و او بیا قریش چڼول نو چې په هغې کې کوم بهترین نسب و نو هغه د عبدمناف و نو هغې بیا چڼول نو په هغې کې چې کوم بهترین نسب و هغه د بنو هاشم و نو هغې چڼول نو په هغې کې بهترین نسب بیا زما راوخته نبی علیه السلام فرمایي چې زه د ما نه واخله تر د آدم علیه السلام پورې په بهترین نسب کې خدای پیدا کړی او په بهترین قوم کې خدای پیدا کړی او په بهترین قبیله کې خدای پاک پیدا کړی دې باندې سره سپی راغلی هغه په پیشو ورکوب کړی او دکاندار چغې کړې خوار چې دا خو قیمتي پیشو دی موږ له مې ساتلی ده او هغه دې راله ماته کړه هغه تور اوچته کړه سپی یې پیو سپی یې مړ کړه باندې تور اوچته کړه خوار چې قیمتي سپی دې مړ کړه دکاندار یې ووه هغه د دکاندار رونه راغله بګا کې ووه درې وغځېدل مړه شو شیطان دې ودرېدل ټول کار هم په خپله وکړه ټول کار ما صرف ګوته راښکلې وه نور کار تاسو وکړو یادوی ما هغې بیخ دې وده خو په دا ګوته کې دې ټول چل وکړل او بابا دې ګوته نه ده هلته هلته ناست وی هغه درېم غرق او تباه کړه نو دا ان کید الشیطان کان ضعیفا الله وی الفنات که دې پټ ناست دی خو په یو ټکي تښتي یخنس د خدای په نوم باندې حدیث کې راځي نبی علیه السلام فرمایي چې کله شاید بانګ وویلی شي نو شیطان تښتي او پیزونه اچوي له دراتن بانګ دومره یریږي او چې کله اقامت شروع شي نو بیا تښتي او پیزونه اچوي خو چې په مانځو درېږي نو بیا راشي نو لیدو ته کښېني نو چې سلام وګرځی زه نه ویم حضور پاک فرمایي نو بیا راته پته نه چې درې مې وکړل او که څلور مې وکړل هلکه ما څو رکعات ته وکړل زمونږ په کلي کې په علاقه کې یو خان و هغه به ډرایور ته وی پلانکي زما اودس شته او که نشته هغه په دې مونږ نه څه خبر علم خو په خپل نفس حضوري دی ته پیچه اودس دې پیچ وایي که ما څو رکعات ته وکړل مونږ نه څه خبر یو دا شیطان و حتی یخطر زړه کې بیا القات شه نو مازده نه فارغ شي بلا یې درې پته نه لګي چې څو رکعاته مونږ نه کړي قربان شم د ښکلي پیغمبر
د دې وجې نه الله پیغمبر علیه السلام له ډېرې خوبۍ او ډېر زیات عظمتونه ورکړل او په داسې وخت کې راولېږه چې د جاهلیت او د کفر دومره تیارې خورې وي چې د هغې مثال په دنیا کې چېرته نه موجود شوی لکه د هغې یو څو مثاله درته اوس ډاکې او غلاګانې زیاتې شوي لارو باندې به قافلې لوټلې کېدلې مستقل قومونه دې ته پراته اخو عربو د هغوی زندګي خو ټوله په تجارت وه کرکونده او کاشت کمو خصوصا په مکه مکرمه کې خو کرونده بلکل نه وه او نورو علاقو کې اوبه کمې وې اوس هم د عربو ملکونه چې څومره د سنګستاني دي او د شګو او د کاڼو او د غرونو نه ډکه علاقې دي او کوم سمندر دریاب اوبه چې دي ترخې اوبه دي په هغې سیراب کول هم نه شي نو دوی به شام ته تلل تجارت لا یمن ته به تلل تجارت لا او د هغې نه به مالونه راوړل نو دا قافلې به په لاره تلې نو بعضې ډاکوان به غله به په دې لارو کوڅو کې به ناست و قافلې به یې لوټ کولې داسې په پټه نه په ښکاره باندې غلاګانې زیاتې شوي ډاکې زیاتې داسې قافله به نه وه چې هغې سره به خپل مضبوط څوکیداران څومره څوکیداران به قافلې سره دي یو قوم به پرې غونډ راغی هر څه به یې لوټ کړ ته یو مېړه دا یو د جاهلیت دویمه پکې د جاهلیت خبره څه وه دویم پکې بدعملي عامه وه فحاشي او بربنډتوب حتی کې چې د بیت الله نه به طواف کو نو هم به بربنډ تاوېدل مکمل به جامې وستې رابلل قریشو ته به یې مونږ له جامې راکې که قریشو به له جامې ورنه کړې نو بیا به د بیت الله نه بربنډ طواف کو هلکه وی مونږ خدای ته د خدای په جامه کې طواف کو د بنده په جامه کې طواف نه کو چې دا کمیس او پرتوګ دی دا خدای جامه دا سرمن ده دا به بربنډ لګي او د بیت الله نه ګیر چاپېره طوافونه به یې کول او که دسماتي له به تلل دوه ملګري بلکل حیا ختمه وه نو د دې ځای نه به تلل او دسماتي راغه بانډې او مهرې او شولګرې ته نو جامې به یې وویستې جامې به یې نه وې کمیسونه او پرتوګونه نو لنګونه به یې وات اکثر د پرتوګ په ځای به یې لنګ او د کمیس په ځای به یې د ځان نه څادر تاو کړی نو اکثر به بربنډ روان و په دې یو طرف به یې څادر اچولی او باقي به ټول بربنډ و دی ژوند چې یو انسان د بیت الله طواف په بربنډتوب کوي اندازه ولګوي چې دی به نور څومره حیادا کړي دومره بېحایي پکې عام وه ښځې به بلکل سرتور سر ګرځېدې د ښځو مټې او لاسونه او خېټې به ښکاره لکه اوس که تاسو ګورئ نو اوس هم دا رواج ورو ورو چلیږي ورو ورو دا رواج دا بربنډتوب عام شو دا جاهلیت دی د حضور پاک مبارک رڼا چې څومره قیامت نږدې کېږي نو د هغه د هدایت اثرات ورو ورو کمیږي او د کفر او د جاهلیت هغه رسمونه هغه بیا پیدا کېږي د زما ورونو بربنډ طوافونه د بیت الله او دسماتي له به تلل بربنډ به تلل او تر دې حده پورې بدعملي دونه عامه وه چې د زنا دپاره به خلکو په کورونو جنډې لګولې وې ابه نښې وې چې که د چا بدعملۍ ته ضرورت راځي او شوق راځي نو دې کور ته دې ورځي دې کې به د هغه خپل خواهش پوره کېږي چې دومره د جاهلیت زور شي او بدعملي دومره عامه شي چې خلک د بدعملۍ دپاره په کوټو په کورونو جنډې ولګوي اندازه ولګوي نو چې څونه بې حیایي به او چې بیا به ګڼ کسان دا شرم به هم پکې نو دا حیا به هم نه وه ګڼ کسان به ورل په یو کور باندې او هغوی به هغه خپله ګناه وکړه په هغه کور کې دننه چې ګناه به یې په کور کې دننه وکړه او د هغه ښځې به کله ماشوم پیدا شو د هغې به بیا مختلفې طریقې وې بخاري شریف کې راځي مختلفې طریقې به وې دا د بی بي عایشې صدیقې رضی الله تعالی عنها واقعه دا خپله بیان کوي ګڼ خلک به ورل په یو ښځه او په یو وخت کې به ګڼو خلکو خپله ګناه وکړه د هغه ښځې چې به کله ماشومه شو نو بیا به یې هغه ټول سړي راوغوښتل بیا کېنول او ورته به یې وی تاسو ته خو خپله پته معلومه ده که نه ما سره هم ګناه کړې ده او مونږ معلومه ده نو بس د ښځې چې به په چا ګوته کېښوه دا به د ماشوم پلار و په یو به یې ګوته کېښوه دا ماشوم ستا نه دی ښه د دې ماشوم جامه د دې ماشوم ډوډۍ
او د دې خرچه او زما خرچه دا به پتی هغه به انکار نشو کولی دا به د دوی رواج او قانون به بچې به د هغه نه شو د هغه زوی به شو او کله به یې داسې وکړل چې هغه زمانه کې به یو قسم خلک علم قیافه به وه د دې لاسونو او د خپو د دې نښو نه به معلومات کول هغه قایف به یې راوغوښته هغه کس هغه ته به یې هم راوغوښته او دا زناکار سړي به یې هم راوغوښتل وی دې ماشوم ته مو ګوره او دې زناکارو ته مو ګوره چې دا ماشوم د چا نه دی نو هغه به د لاسونو او خپو دا نښې وکتې او د مخ د ماشوم هم او د هغه زناکار هم نو په یو به یې ګوته کېښوده دا د ده نه دی بسه به د هغه بچی و دومره د زنا او د بدعملۍ زور او شور او دومره بې غیرتي به په دغه خلکو کې د جاهلیت د خلکو کې چې دوی به پخپله یو سړي نسب به خرابو او کمزوري نسب والو قسم دې چې دا بیان کوم ما له پې حیا راځي ما له حیا راځي خو دا حدیثو ثابت دي او د عایشې صدیقې رضی الله تعالی عنها د خولې خبره ده او د جاهلیت بیان دی نو ځکه یې درته وایم د هغې زمانې نو عایشه بیبي فرمایي وایي چې د چا نسب به خرابو او څوک به بیکار او پروت نسب والم نو ښځه به چېته یو د کلي چې کم خان به یا د کلي د اوچت نسب خاوندو نو هغه له به یې ښځه ولېږل چې ته ورسره بدعملي وکړه او زمونږ په نسب کې د هغې لوی سړي بچې پیدا شي حیران بشي سره لکه دې زمانه کې خلک څاروو سره دا چل کوي څاروي د ښه نسل دپاره لیږي غوا میخې او ګډې او چیلې د ښه نسل پیدا کولو دپاره یو خوا بل خوا لیږي قسم دې دغه جاهلیت زمانه کې به خلکو خپلې ښځې د ښه بچي د پیدا کېدو دپاره د اوچتو نسبونو سړو له لیږلي دا څومره جاهلیت او دې به چې لږ ور مخکې شي نو خلکو ډېرو خلکو د خپلو سکه خویندو سره نکاحګانې کړې وي خپلې خویندې د ډېرو خلکو په نکاح کې وي او دا نور خو پرېږده ترور پرېږده او چاچي پرېږده او خورزه پرېږده خپلې سکه خویندې د ډېرو خلکو په نکاح کې وي او چې دین هم لږ ور مخکې شي نو سړي به غوږونه نیسي چې خدای دا کم خلک و ډېر خلک پکې ده چې خپلې سکه میندو سره یې نکاحونه کړي دومره جهالت دا ولې جهالت زیات شو چې تیاره څومره زیاتی او بله پکې بلکې د بلب په قدر سړی پوهېږي که دروازې بلب بلي نو څوک د بلب په قدر نه پوهېږي او که تیاره وي خو داسې مازدیګري وي نو بیا هم د بلب په قدر څوک نه پوهېږي خو چې دا ښه پوره شومه دم شي او ښه پوره تیاري شي او ته پکې بلب بل کې رڼا شي نو خلکو ته د بلب قدر معلوم شي چې خو دومره رڼا تیارې ختمه کړه نو دا د کفر او د ګمراهۍ تیاره دومره عامه وه چې هغې کې الله پاک د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ذات اقدس په شکل کې یو نور او یو سپومۍ راښکاره کړه چې قدر معلوم شي پته ولګي چې د دې پیغمبر مبارک د برکت نه خدای پاک څومره لویه تیاره د ګمراهۍ ختمه کړې دا خو زمارونو د دې خلکو بې حیایي وه او عقیده څه وه شرک به یې کو شرک د خدای نه ما سوا نورو څیزونو ته به یې سجدې لګولې کاڼو ته بوتان به یې جوړ کړي د بیت الله نه ګیر چاپېره 360 بوتان هلکه 360 ولې دي دا مطاف چې ورته خلک وایي او نن سبا پکې خلک طواف کوي دا د 360 بوتانو نه ډک وي د کال ورځې 360 دي د هرې ورځې جدا خدای دی دا یو د دې ورځې خدای دی نن په دې ورځ کې چې څومره کارونه کېږي که چا زوی پیدا کېږي او څوک مري او څوک ناجوړه کېږي او څوک جوړ کېږي او څوک ګټه کوي او څوک تاوان کوي دا هر څه دا یو خدای کوي دا د کار سبا چې څه کېږي دا بل خدای هغه کوي بل ورځ چې څه کېږي دا بل خدای کوي بل ورځ چې څه کېږي دا بل خدای کوي د کال 360 ورځې او 360 بوتان خدایان د دې چې کوم قوم کاڼو ته سجدې لګوي اندازه ولګوي دا شیطان دوی ته خوښ کړي و شیطان د دوی په زړه کې اچو دا کاڼې د دوی څوک و په دې هم تاسو پوه کړم دا بوتان دا د دوی د مشرانو ډیزاینونه و تصویرونه په کلي کې چې به کم نیک سړی تېر شوی و نو د هغه بوت پې جوړ کړ
په کلي کې چې کوم عالم به جوړ شوی و د هغه بت پې جوړ کړ، پیغمبر به و د هغه بت پې جوړ کړ، د پیغمبر د زوی بت پې جوړ کړ، د پیغمبر د ښځې بت پې جوړ کړ، د پیغمبر د مور بت پې جوړ کړ، دا به جوړو او څه به وي. ګوره دا سوچ دی. اوس هم زمونږ د ډېرو خلکو دغسې ورنږدې سوچ شته، هغه سوچ نشته خو ورنږدې شته، درته په هغې هم تاسو پوه یم. هغه څه دا د دې سوچ و، هغې به وې چې مونږ دې بوت ته سجده کوو، نو دا بوت چې د چا ډانچه ده هغه مونږ نه خبرېږي. او څوک دی؟ د خدای نیازبین دی جي، هغه عالم تېر شوی دی، بزرګ تېر شوی دی، پیغمبر تېر شوی دی، د پیغمبر زوی تېر شوی دی. نو چې دته مې رام وکړل الله نه خبر شو، د قیامت په ورځ به هغه د خدای په دربار کې زموږ سپارش کوي. ما نعبدهم، قرآن کې الله وی ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا. مونږ د دې بوتان عبادت دی لکو چې دا د چا ډانچیري چې د قیامت پر ورځ هغه خلک زمونږ د خدای په دربار کې سپارش وکړي او خدای ته نږدې کړي. اوس هم ډېر خلک زمونږ دا وطن ګزاره کوي. تاسو لاړ شئ دی پنجاب ته چې پته درته ولګي زیارتونه له دقې دپاره دي چې دا نیک سړی او د خدای نیازبین دی، او راشه به دنه زوی م غواړه زوی به م دې درکوي، او بیماری نه جوړول به م دې کوي، او بیماري به م دې ختمه، یو پیسه به م دې درکوي، یو عزت به م دې درکوي. دقه شی شروع دی. قسم په خدای ما په خپله لیدلي په لاهور کې خلک ورته دا گنجبخش وی علي هجویري رحمت الله علیه، دا ډېر نیک سړی تېر شوی دی او بزرګ تېر شو. نیک سړی او بزرګ و، د هغه په تعلیماتو عمل وکړ. نیک سړی او بزرګ و، د هغه نیکي او بزرګي هغه سره لاړه. نیک سړی او بزرګ و، که د هغه په نقش قدم ته لاړې نو دا تا فایده شوه. قسم دی ما په دې خپلو سترګو جومات کې په دې منبر درته ناستی ما چې ما په خپل یو سړي ولیده، قبلې ته یې شا کړه او په ځمکه باندې دغه داتا صاحب ته یعنې علي هجویري صاحب ته مخامخ سجده ولګوله. څه جهالت دی د دې خلکو. دا تندی بې د الله نه بل چاته به نه لګي، دا به چاته لګېږي؟ الله ته. نو چې دا دې عقیده ده چې دا سجده په دې خیال لګوم چې دا قبر والا ما نه خبرېږي، او دا سجده په دې خیال لګوم چې دې زما د خیر او د شر مالک دی، ما له خیر راکولی شي، ما نه شر ختمولی شي. دې ته شرک وایي. او رب العالمین په قرآن شریف کې فرمایي ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. که هر قسمه ګناه دې کړې او لاړې مړ شوې نو قانون په خپل ځای دی، خو که خدای در باندې رحم کوي درته به وبخي. قانون په خپل ځای دی، خو که د قانون نه بالاتر الله رحم کوي درته به وبخي، هره ګناه به درته وبخي. خو شرک که ته سړی مشرک مړ شو باس دی کې د خدای رحم نشته، دی به لازما همیشه په دوزخ او په جهنم کې پروت دی چې خدای نه بخي. ټول خلق په دا ګناه کې مبتلا دي نن سبا، او هیلې باندې ورته جوړي. دا هیلې باندې خو د مکین دوارو سره وي، وشه دا ورنږدې شه د هندوستان ته، هغې کې بوتانو ته رام کړي. دا هیلې باندې دلیل هغوی دغه هم شته، بې دلیل هغه هم نه دي لګیا. هم دقه وایي چې دا بوت ته چا دی؟ دا د فلانکي دی، ګوتم بدھ دی. ګوتم بدھ خو ډېر لوی سړی و جي، او ډېر نیک سړی و او د خدای ډېر مقرب انسان و. نو چې دې بوت ته سجده کوم هغه ګوتم بدھ ما نه خبرېږي، هغه به ما په دربار کې سپارش د الله نه کوي. دا بوت د ډېر نیک سړي تېر شوی دی جي. هغه نیک سړی څوک و؟ دا د هغه زوی بوت دی، هغه د خپل زوی سپارش نه کوي، ما به هم کوي. منځونه نشته، روجې نشته، هېڅ هم نشته. زه تللی یم یو کال لاهور تک، دغه د ربیع الاول میاشت وه، یو ګاډي والا سره ډرایور سره پل ناست وم، نو ما لا خیال نو چې هغه هلته کې ځای په ځای صاحبه په دوکانونو نو په بلډینګونو نو صاحبه په څه ورته ویلې کېږي په بازارونو کې دا چراغان، دا بلفونه او پلقا پلوکې، ټوله شپه ښځې نر داسې نیم عریان بربنډ په دې سړکونو ګرځي. دا جلسې دي او جلوسونه دي او لوډ سپیکرې دي او نعتونه دي او غوبل دی. هغه ډرایور چې رو که نه هغه ځان سره پنجابیه کې لګي او سره علاقه و. ما خیال نو شپه زموږ یو بل ځای کې وه، نو ما هغه نه تپوس وکړه هغه ډرایور نه، مې دا څه چل دی؟ آپ کو پتہ نہیں؟ داسې تعجب یې وکړو. میں کیا عید میلاد النبی الگ گیا، میں نماز پڑھ لیا. نہیں نماز پڑھیں گے، کوئی بات نہیں. مندا نہیں خبر ناولیا
استنجا دې نه ده کړې چارهدام دې نه ده کړې مونږ نه نه خبر بس په دې خوشحالېږې چې ما بلپونه ولګول په دې به دې خدای بخي اطیعوا الله و اطیعوا الرسول قرآن وایي زه نه وایم چې د خدای او د رسول تابعداري وکړه هله به بخښلې کېږي قسم په خدای که ته د ورځې 50 کروړه کله ته ووایې چې د پیغمبر علیه السلام امتین او زما په پیغمبر علیه السلام سره ډېره زیاته مینه ده او په کورونو کې د دنیا چراغان کې لمونځ نه کوې روژه نه نیسې د پیغمبر تابعداري نه کوې نشته بخیر بخل باله کېږي چې د پیغمبر اتباع وکړې ولکم فی رسول الله اسوة حسنة لمن کان یرجو الله واليوم الآخر الله وی ما درې نمونه درلېږئ د پیغمبر علیه السلام په شکل کې حضور پاک په خپله سجدې لګوي الله ته دومره اوږدې سجدې لګوي چې خپې مبارکې وپړسېدې حتی تورمت قدماه دومره اوږدې سجدې لګوي بیبي عایشه صدیقه ټول روجې نیسي او دغه نیکانې بیبیانې چې زمونږ ایمان دی او یقین هم دی د حضور پاک په خبره چې دا د پیغمبر د جنت بیبیانې دي حضرت ابوبکر صدیق ته وګوره حضرت عمر فاروق ته وګوره حضرت عثمان ته وګوره حضرت علي مرتضی ته وګوره او حضرت حسن او حسین ته وګوره په عبادتونو ځان له دا خبره چې کونډې سولولې دي او صدقې بیا ورکولې هغه خو اسانه خبره و چې د پیغمبر ملګري هسې مونږ خدای بخي هسې د جنت زیری شوی اصل چیز عبادت او تابعداري ده په دې نشته دا په صرف چراغان کار نه کوي چې صرف چراغان به پمپ او صرف په جلسه او په جلوس کار نه کوي جلسه او جلوس به کوم نه کوه دا جلسه د سیرت دې لپاره وکړه چې خلکو ته د پیغمبر عقیده وښیي چې خلک د پیغمبر عقیدې پسې روان شي د ربیع الاول جلسه دې لپاره وکړه چې خلکو ته د پیغمبر اخلاق وښیم چې خلک د پیغمبر په شان ښکلي اخلاق پیدا کړي د ربیع الاول جلسه دې لپاره وکړه چې خلکو ته د حضور پاک مبارک تاریخ وښیم چې ما نه خپل پیغمبر او خپل مشر هیر نشي او د هغه سیرت او کردار خلکو ته وښیم چې هغه کردار خلک خپل کړي دا نه چې ما چغې روړې ووالې او ما لوډسپیکرې مو چلولې او ما نارې مو والې او ما نعتونه مو یو مونځ نشته او روژې نشته او ناولې به ګرځم او ما به خدای بخي ولې زما د پیغمبر علیه السلام سره عشق دی عشق دې ته نه وایي عشق دې ته وایي چې د معشوق خبرې له به وزن ورکوي مجازي عشق بری د پی و مجنون هغه د لیلا او د مجنون قصه وه مجنون راغې نو د لیلا د کور مخې ته هغه بیابان کې دیرې ونیوله چې زه چې نور څه نه کېږي نو د لیلا د در و دیوار ته خو به ګورم که په دې دیوال خو به نظر پرېوځي که نه نه لیلا ته چا لیونی خو راغلی دی او هغه مخامخ ځنګل کې درته ناست دی او خدایا ډوډۍ موډۍ ویسم نشته اوږې تږې ناست دی نو د هغې پې رحم راغی نو هغه نوکر یې له یو جام پی ورکړله خادم له وایي دا وله یوسه دا جام پی وله روزانه وړه او چې مجنون ته د لیلا د کور پی میلو شو بیا جامو کې کم ځای دی دا پی ما ته لیلا را لېږلي دي او لیلا را لېږلي دي دا اوس که خو چې دې خواران نه شي پی غریب یو ورځ وسکل بله ورځ چېرته یو مجازي مجنون پکې پیښ شو چې خبره خو د پیو ده هغه راغې غوره خغونې و دې خوا کېناسته وی دا شقې ما بشیر جانو بشیر جان په مونږ رښتونی حقیقي عاشق دی خدای دې خوشحاله کړي هغه دې خوا ته ځای ونیوه او اذا شقیمه هغه پی به هغه نوکر چې وړل هغه مجازي ورته لار کې ناست نو چې ورخته څوک نږدې وي غوباغ وادي نو هغه اغسکل هغه غریب دقسې هغه اصلي مجنون پاتې شو ته یې بدله زم عاشق عاشق ډلی لکه دې زمانې د عاشقان مجازي لیلا چې څو ورځې پی ولېږل هغه نوکر ته وایي او چل وکته په دونه موده د مجنون دا پی وسکل اوس یې ګورو چې واقعي حقیقي مینه شته او که مینه نشته دا جام نن د پیو موړه دا یو سا او دا پی چې وسکل د مجنون ته وایي چې لیلا وینه پکار ده دا جام لاله ډک راک اوس پته ولې چې پیو له لاس یې که نه ما سره مینه هم شته چې که مجازي چا چې پی څکلي و ټول عمر د جام یې وله یوړه ورته یې وایي دا څه دي جامه وی لیلا راکړې دي وینه غواړي وی پی راوړه پی راوړه
وینه غواړي ملل شاه وینه غواړي پې راوړه تګې اوږې ما نه دې پې جوړ نه یې درکړی وینه غواړي شا ته یې ګوته ونیوله وینې والا هغه لیونی شاته ناست دی زه پیو والی یم پیو مجنون راوباسه هغې غریب خو یو ورځ 2 پیسې کړي باقي خو ده والي چې هغه له جام یوړه وی لیلا وینه غواړي وینه غواړي ویو بس زر یې چاکو راوویستنې راوویستله په دا مخ کې ومنډله د دې مخ دا به یې خوښوي نو راویې ویستتې یاره د دې لاس تا به یې خوښوي نو یو اندام کې به شی منډه او د هغې نه به یې وینه رایستله د دې اندام به یې نیښ خو د دې به جام یې ورډک کړ هله شا به زر وله وړه دې ته حقیقي مجنون وایي پیو والا نه نو چې دا صرف په دې میاشت کې چغې روړي ووایي که نه او خلک په د ځان ښکاره کي ریاکاري وکړي چې زه خو عاشق یم او نور میاشت کې مونځ نشته روژه نشته صدقه نشته دین پسې خبرې کوي کور کې دننه ښځې بربنډې ګرځي او ټول ورځ په انټرنیټ باندې او په موبایل باندې پردو ښځو تصویرونو فلمونه ګوري رښتیا وایه دا د پیغمبر تابعدار دی تاسو وایه دا دوکې وایه دا هغه پیو والا مجنون دا حقیقي مجنون نه دی حقیقي خو به د پیغمبر تابعداري به کوي دې دپاره الله پیغمبر را لېږلی دی دې دپاره را لېږلی دی چې هغه دین په نورو دینونو غالب کی او ما درته وي د دین غلبه څه ده چې زه او ته سر د واله خپو پورې سر نه واله تر خپو پورې په دین کې ډوب شو د هندوانو رسم به نه کوو د عیسایانو رسم به نه کوو د یهودیانو رسم به نه کوو سر نه خپو پورې به مونږ په اسلام کې دننه کیږو دا د دین غلبه ده د دین غلبه په دې نه کېږي چې کتابونه ولیکم د دین غلبه په دې نه کېږي چې زه د خلکو پسې تقریر وکړم او عمل دې پې نه کوم او نه پې تاسو عمل کوئ غلبه به په عمل لازم د زمارون خبره مې دې پورې کوله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې میاشت کې یا په بله میاشت کې سیرت بیانول یا د هغه تاریخ بیانول یا د هغه کردار بیانول یا د حضور پاک عقیده بیانول دا عبادت دی بیانول م عبادت دی اورېدل م عبادت دی چې موږ د خپل ښکلي پیغمبر د تاریخ نه خبر شو د هغه د عقیدې نه خبر شو د هغه د سیرت نه خبر شو د هغه د اعمالو نه خبر شو خو مقصد یې څه دی دا نه چې پلانکي ملا رې خشته تقریر وکړو او بشیر جان پکې ډېر خشته ښکلي نعتونه ویو ډېر مزېدارې وي نه 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 چې دې نعت سره ستا د پیغمبر عقیدې ته او د هغه عمل ته شوق پیدا شي او دې تقریر سره ستا د پیغمبر مبارک کردار ته شوق پیدا شي او په هغې باندې عمل وکړي حضور پاک مبارک دغه د دې خلکو عقیدې وي د دغه مشرکانو نن دقه تقریبا زموږ دا وطن ګزاره کوي څوک دا زیارت ته خدای وایي که په خولې ورته نه وایي خو هغه عمل ورسره کوي چې کوم خدای سره پکار دی بچي به موږ د چا نه غواړو زه رښتیا راته وایي او چې کله ناجوړه شو نو موږ به شفا د چا نه غواړو او که پیغمبر علیه السلام بیمار شوی دی نو شفا وکتل چې میوې وله راځي د جمي په اوړي کې او د اوړي په جمي کې نو زکریا علیه السلام بوډا دی بچي نشته دی نو څه وایي الله ته او مریم دا میوې د کوم ځای نه راځي دا د خدای د طرف نه دا مالا د الله د طرف نه راځي ان الله یرزق من یشاء بغیر هنالک دعا زکریا ربه چې دی وکتل چې او الله ته خو د جمې میوه په اوړي کې او د اوړي میوه په جمې کې ورکې نو ته خو به ماله بې موسمه بچې هم راکې هنالک دعا زکریا ربه نو زکریا علیه السلام هلته چاته سوال کوي الله ته خدایه ماله هم بچې راکړي نو خدای وله بچې ورکړي حضرت ابراهیم علیه السلام چاته سوال کوي رب هب لی هلته زکریا علیه السلام ابراهیم علیه السلام او نور پیغمبران چاته سوال کوي الله ته سوال کوي رب هب لی من لدنک ذریة طیبة انک سمیع الدعاء الله ته بغواړي رب هب لی من لدنک ذریة طیبة خدایه ماله یو پاک روحاني او خشته بچې راکې انک سمیع الدعاء خدای دعا اورېدونکی ته ډېر زر اورېدونکې او قبلونکې او دعا قبلونکې د دعا قبلونکې او زما د اواز اورېدونکې ته او چې کله په حضرت ایوب علیه السلام بیماري راله نو رښتیا ووایه د بیمارۍ دپاره یې سوال چاته کړی دی الله ته
الله ته درخواست کوي، خدای ته درخواست کوي. او چې کله حضرت آدم علیه السلام هغه جنت نه خدای دنیا ته راولېږو نو چا ته درخواست کوي؟ وایه لکه چا ته کوي؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. تا پیغمبران دي، نیازبین پیغمبر دی. ټول نیکان اولیاء او صالحان یو ځای کا، د ټولې دنیا نیکان صالحان یو ځای کا. قسم دی که د پیغمبر مرتبې ته رسېږي. پیغمبر لوی مرتبه ده. او پیغمبران چا ته سوال کوي؟ الله ته کوي. و یمسسک الله بدر، قرآن وی زه نه ویم، فلا کاشف له الا هو. که تکلیف درته ورسېد دا تکلیف ختمونکی څوک دی؟ الله دی. و یردک بخیر فلا راد لفضله. او که الله راته خیر رسول غواړي دا خیر څوک بندولی نشي. عقیده به دا ټیټ عقیده وساته ګورې. تو معمولي دی په عقیده کې کجلی راغی چې نه دا بیماري خو ما نه دا پلان کې هم لر کولی شي او دا تکلیف خو ما نه پلان کې هم لر کولی شي. لاړ عقیده د شرک. اسباب جدا خبره، ډاکټر به در علاج کوي خو ډاکټر دنه بیماري لر کولی نشي، به دنه څوک لر کوي؟ الله. عالم به درته دعا کوي، ساخت به هم کوي، تعویذ به هم درته کوي، خو دا به نه